او یو حدیث سے ډیر ناشنا دی امام حاکم رحم الله راوړی واورئ ښه یعنی زه تاسو ته دا وایم زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا راځي په خپله وی هر خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي ما راته بیان کړې ده او هر خبره چې تاسو جهنم ته نږدې کوي هغه مې راته هم بیان کړې ده چې ځان ترې لرې ساتئ یو خبره د دین نه ده پرېښودې زه چې دا حدیث واورم حیران شم ورته حدیث کې څه دي غوږو ته کېدی وی تاسو به د یهودو نصاراو او د غیر مسلمو په لار ځئ لازم به ځئ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی حتی لو ان احدهم دې ته غوږ کېدی جامع امرأته في الطريق لفعلتموه کچرته په دې انګریزانو کې او په دې هندوانو کې او په دې یهودو نصاراو کې چا چې ته د خپلې ښځې سره په لاره کوڅه کې کوروالی کوو نو ای مسلمانانو تاسو به هم په لاره کې کوروالی شروع کوئ دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره د هغوی شکلونو ته وګوره د هغوی ویښتو ته وګوره زمونږ د ځوانانو ویښتو ته وګوره د هغوی امیلونه په غاړو کې پراته دي د دوی هم پراته دي د هغوی هغه ویلنټاینز ډے دی یو بل چې څوک په چا میني هغه جنۍ له ګفټونه وړي جنۍ هلک له راوړي دا زمونږ مسلمانانو هم شروع کړی نن سبا ټیک ټاک راوتی دی په ټیک ټاک کې لګیا دی جنکۍ ګډېږي ولې ځکه چې انګریزان ګډېږي جنکۍ او هلکان یو ځای تصویران وباسي او بیا یې شیر کوي په فیسبوک او په انټرنیټ باندې ځکه چې انګریزان یې کوي شعر و شاعري وړوکې غونته کې به یې برید بیلاني راغلي هغه به قسمه قسم تصویران وباسي کله به پروتي کله به ناسي کله به په اوبو کې او کله به په ولاړی او کله به خاندي او کله به ګاډي کې او کله به ورسره ګل نیولی او په هغې به شعر و شاعري او زخمي زړه وایي دا هغه حدیث دی مخې ته یې کوي ځان ته چې یو وخت به داسې راشي انګریزان خو یې کوي اوس هم هغه خو زناور دي په لارو کوڅو کې هم کوروالی کوي زیناګانې کوي خو په دې مسلمانانو کې به هم ګوره داسې پیدا شي چې هغوی به هم په لارو کوڅو کې کوي یو سړی و چې دا نه منم یو سړی اوس ماته ووایي چې دا نه منم چې مسلمانان دې حد ته رسېدلي زه یې درته ښیم زه یې درته ښیم او ته به ورته حیران شي دا د پښتنو دا ډمان چې دي دا فلمونه چې جوړوي دا مسلمانان دي که نه دي دا هلک او جنۍ چې ګډېږي په لارو کوڅو کې ګډېږي که نه ګډېږي نور تاسو څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته انګریزانو په لاره کوڅه کې کوروالی وکړو تاسو به هم کوئ مسلمانانو کې به داسې چې هغه به په دوی پسې روان دا ډمان چې په دې لارو کوڅو کې ګډېږي او دا د مینې محبت او د عشق د خبرې او د فلم جوړوي په لارو کوڅو کې او په علاقو کې ولې دا دغه خبره نه شوه تاسو ته شوه که نه شوه ایمان به دې په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر شي چې هغه څنګه حقیقي خبرې بیان کړي دي او هغه رښتینی پیغمبر و ځکه چې کومه خبره چې هغه کړې ده هماغه شان شوې ده نو د زنانو دا فتنه دا لویه فتنه ده لویه فتنه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي بني اسرائیل چې تباه شوي د چا د لاسه تباه شوي د زنانو د لاسه او تاسو باندې هم لویه فتنه زنانه وي